یو چا پوښتنه کړې ده وایي چې موږ داسې اورېدلي دي چې کوم انسان په حالت د جنابت کې وي او دا په ځمکه باندې ګرځي نو ځمکه په دې باندې لعنت وایي یا په دې باندې لعنت راورېږي. دا خبره څنګه ده؟ نو جواب دی چې دا خبره بالکل غلطه ده او سل په سلو کې غلطه ده. نبی صلی الله علیه وسلم به کله جنوب شو، حدیث کې راغلی دی، او تر سهاره پورې به دا چې په جنابت کې و من غیر ان یمس السماء. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جنوب کېده نو هغه نه تقریبا 4 طریقې نقل دي. اوله طریقه غوره دا ده چې فورا به غسل کوو، دا خو اولویت دی او دا اکثر عمل د نبی صلی الله علیه وسلم. دویم دا ده چې صرف اودس وکړی شي او دا عمل به کله نبی علیه السلام کو. دریم دا چې تیمم وهل او به سم لاستل. څلورم دا چې تر سهاره پورې په جنابت کې څوک ودې شي نه اودس کې نه غسل کې نه تیمم کې همدغه سي پروتي بالکل جایز دی او دا عمل نبی علیه السلام کله کله کړی دی. دویم دا نبی علیه السلام په کوڅه کې روانو چې ابو هريره صحابي مخې ته راغی، هغه یې زید لاس ونیولم او نبی علیه السلام ځان سره روان کړم. یو ځای کې کېناستو نو فنخنست منه ماتې لاس لرې کړ او غلی تېره لاړم. وایي لاړم کور کې مې غسل وکړ بیا ته رالم. نو چې رالم ما ته نبي علیه السلام وایي چېرته وي یا ابا هریره؟ این کنت یا ابا هریره؟ چېرته وي؟ ما ویل یا رسول الله زه خو جنوب وم او تا سره ناسته ما بده ګڼله، یعنې بې ادبي مې ګڼله ځکه چې په جنابت کې وم. لاړم غسل مې وکړ. نبي علیه السلام ویل سبحان الله ان المسلم لا ينجس، مسلمان نه ګنده کېږي. او بل روایت کې دي ان المؤمن لا ينجس، نه مؤمن ګنده کېږي نه. نو که یو سړی په جنابت کې دی دا ګرځېدی شي، دا خوراک کولی شي، خلکو سره کېناستلی شي. یو زنانه په جنابت کې د کور کې ترکاري پخې پخولی شي، ډوډۍ پخې پخولی شي. د باندې غسل کول لازم او فرض نه دي، مګر کله که وخت د منظره ورسېده بیا په د باندې غسل کول فرض دي. د هغې نه مخکې غسل بهتر دی، خو لیکن کوی نه که او په جنابت کې ګرځېږي را ګرځېږي اس حرج او مشکل په دې کې نشته دی او سباق نه کوي. والله اعلم.